په پنجشیر کې د طالبانو ترمنځ د وسلوال نښتې ادعا طالبانو رد کړه. سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي کې را سره وګورئ. په پنجشیر ولایت کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د طالبانو ترمنځ د وسلوال نښتې خبر ورکوي. د سرچینو په وینا دا نښته د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي د دفتر په انګړ کې شوې ده. یوه سیمه ییزې سرچینه چې د نوم له اخیستو ډډه کوي اشتسوب ورځپاڼې ته وایي نښته د طالبانو د قماندان ملک او د دې ولایت د امنیه قماندان د کسانو ترمنځ وشوه. د سرچینو په وینا تر اوسه د دغې نښتې د تلفاتو او لامل په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو سیمه ییز چارواکي د طالبانو ترمنځ د وسلوال نښتې ادعا ردوي. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قماندانۍ د امنیت آمر اشتسوب ورځپاڼې ته وویل هیڅ ډول وسلواله نښته نه ده شوې او یوازې د دوی امنیتي پوځیانو ترمنځ لفظي شخړه شوې. د خراساني په وینا دا 2 تنه نیول شوي دي. له دې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې د طالبانو د غړو ترمنځ د نښتو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي چې یو لړ تلفات هم لرلې دي.